الله منون کی مونږ د ایمان خاوندان د ژوند لراز خبر مونږ کامل انسانان نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. زه عبدالحمید متخصص د جامعې اسلامي قیومیه غواړم چې تاسو ته آداب د مفتي ووایم. د مفتي منتصب لپاره اول ادب دا دی چې د خپل هیئت او لباس پر ښه طریقه برابر کړي، یعنی لحاظ د جهات شریعي وپکښې وکړي، مراعات د طهارت او نظافت او ستر د عورت وکړي، دغه رقم اجتناب د وریښمینې جامې څخه او استعمال د صحبو څخه د دې څخه اجتناب وکړي او د هغه جامو څخه اجتناب وکړي چې هغه پر یو شي د شعاراتو د کفارو مشتمل وي. دوم ادب د مفتي دپاره دا دی چې دی خپل سیرت پر نیکه طریقه برابر کړي، اعمال به یې موافق وي د شریعت سره، اقوال به یې منضبط وي په میزان کې د شریعت، او دی به په افعالو کې په میانه روي کفایت نه کوي، بلکې دی به ځان سابق مع سابقین جوړوي، یعنی په هر نیک کار کې به مختوالی کوي او زیادت به په نیکو اعمالو کې کوي. دی به د عامو انسانانو پر طریقه اعمال نه کوي بلکې زیادت پکښې کوي په نیکو کارو کې. دریم ادب د مفتي دپاره دا دی چې دی خپل د باطن اصلاح وکړي، یعنی نیت به یې صالح وي، مقصد به یې په هر شي کې طلب د الله جل جلاله د رضا وي. مدح د ناسو بې مطلب نه وي چې زما خلک صفت وکړي یا زه مشهور سم په خلکو کې، دغه رقم سمعت به یې نه وي مطلب، د هغه نیاتو خبیثو دفعه به کوي چې هغه علوه ده یا دغه رقم تمه د عزت ته چې د خلک ما ته عزت راکړي او یا زه ځان عالي وشمېرم پر خلکو باندې. څلورم ادب د مفتي دپاره دا دی چې دی به عامل وي په هغه کارو کې د خیر چې دی فتوا باندې ورکوي، یعنی حتی بعضې اصولیینو ذکر کړي دي چې فتوا د هغه چا چې د هغه عمل مخالف د مقتضی العلم سره هغه فتوا صحت نه لري. یعنی که مفتي مثلا یو څوک امر کړي چې ته به اجتناب د هغه عبث خبرو څخه کوې، بېهوده خبرې به نه کوې، په هر خبرو کې به ځان نه مشغولوي، نو که چیرې ته خپله اجتناب کړی و د داسې بېځایه خبرو څخه، دلته د ده فتوا باندې خلک اعتماد او باور کوي، او که چیرې دی خپله د خائزینو څخه و، دی په هر مجلس کې ځان ګډوي او د بېهوده خبرو څخه اجتناب نه کوي، نو دلته د ده په فتوا څوک باور نه کوي او دا فتوا یې غیر صادقه ورته ویل کېږي. دغه رقم که چیرې مفتي امر وکړي په زهد د دنیا چې په دنیا کې بې رغبتي وکړي، زهد وکړي، د دنیا څخه بې رغبته سي، نو که چیرې دی زاهد په دنیا و خلک د ده په فتوا باندې اعتماد کوي، لیکن که چیرې دی راغب په دنیا و د ده په فتوا خلک اعتماد نه کوي، باور نه په کوي. پنځم ادب د مفتي دپاره دا دی چې دی به د شبهناکو اعمالو څخه ځان ساتي او دی به التزام پر ځان د هغه نیکو اعمالو کوي چې هغه پر نورو یې الزام نه کېږي، پر عامو خلکو د هغه الزام نه کول کېږي. لکه حکیم الامت رحمه الله عامو خلکو ته فتوا د جواز ورکړې وه چې تاسې د بازار څخه کومه میوه چې په بازار کې وي هغه تاسې رانیسئ، بې له تحقیقه د دې چې دغه میوه به د هغه باغ والا څخه قبل ظهور رانیول سوي که به بعد ظهور رانیول سوي، لیکن د خپله دغه میوه نه خوړل، ځکه چې اکثر بائعین چې وه هغه په دې وخت کې د میوه یې قبل ظهور رانیول، نو دا د ده تقوا وه، خو فتوا هغه وه چې هغه خلکو ته حکم کوي چې تاسې رانیسئ بې له تحقیق. شپږم ادب د مفتي دپاره دا دی چې دی به کوشش کوونکی پر تفقه باندې، دی به حریص په زیادت کې د علم وي، قناعت به پر هغه حاصل سوو معلوماتو باندې نه کوي، بلکې دی به لا کوشش کوي، دی به دا کوشش کوي چې زما علم نور هم زیات سي. اووم ادب د مفتي دپاره دا دی چې دی به وړاندې کېدونکی وي عباداتو او طاعاتو لره، یعنی لکه څه رقم چې دی علم لري، فقیه دی، دغه رقم به هغه نفلي عبادات هم پوره ورسره کوي. حتی ابن خلدون رحمه الله لیکلي دي
که په یو امام کې یو امر د دغه دوه امرین څخه موجود سي یا فقیه وي یا عابد وي هغه عابد چې دی هغه حق دی په وراثت سره تر فقیه که استاد څوک سوال وکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې راغلی دی چې فقیه واحد اشد علی الشیطان من الف عابد دلته د دې حدیث څخه دا معلومیږي چې درجه د فقیه چې ده هغه لوړه ده تر درجه د عابد نو ته څنګه وایې چې هغه عابد احق دی په وراثت سره د دې جواب دا دی چې په حدیث شریف کې چې کوم فقیه ذکر شوی دی د هغه فقیه مراد دی چې دی فقیه هم عالم هم خو پوره عبادات هم ورسره کول یعنې د ده معظم شغل چې و هغه فقه تفقه و خو د هغه په ضمن کې پوره عبادات هم ورسره کول دا ټول اصول الابتداء و آدابه د شیخ الاسلام مفتي محمد تقي عثماني حفظه الله 315 څخه تر 301 پورې والسلام